کم انسان چې په ورځ کې 314 پیری استغفر الله وایي نو د به هر قسمه مشکلات د الله تعالی په فضل او کرم سره ختم شي. که څوک وایي چې ما ته دا مشکل دی چې ما سره مال حال نشته دی، ما سره مال او دولت نشته دی، دې استغفر الله په ورځ کې 314 پیری وایي مال دولت کې به ډیره زیاته اضافه وشي. او دا خو قرآن پاک کې الله تعالی فرمایلی دی چې استغفر الله زیات وایي الله تعالی به ستاسو په مال حال کې اضافه فرمایي. او که څوک وایي چې ما سره مال حال ډیر زیات دی خو دې کې برکت نشته دی، دا مشکل دی راته چې په مال حال کې مې برکت نشته دی، نو دې استغفر الله په ورځ کې 314 پیری وایي انشاءالله په مال حال کې به برکت راشي. او که څوک وایي چې ما ته دا مشکل دی چې زړه مې هر وخت پریشان وي، سکون ورته نشته دی، هر ټایم مې دا زړه پریشان وي، دې استغفر الله په ورځ کې 314 پیری شروع کی انشاءالله زړه ته به سکون راشي، هر قسمه پریشانی به د زړه نه ختم شي. او که څوک وایي چې ما ته دا مشکل دی چې زما اولاد نشته دی یا زما نارینه اولاد نشته دی، دغه انسان د استغفر الله 314 پیری په ورځ کې شروع کی انشاءالله که د چا اولاد نه وي الله تعالی به اولاد ورکي، او که د چا نارینه اولاد نه وي نارینه اولاد به انشاءالله الله تعالی ورکي خام. او که څوک وایي چې ما ته دا مشکل یو سړی وایي چې زما ښځه نافرمانه ده، نو دا سړی د استغفر الله په ورځ کې 314 پیری شروع کی انشاءالله ښځه به د تابعداره وګرځي. او که زنانه وایي چې ما ته دا مشکل دی چې په ما باندې خاوند ظلمونه کوي، جنگ جګړې را سره کوي، دغه زنانه د استغفر الله په ورځ کې 314 پیری شروع کی انشاءالله دا خاوند به د دې تابعدار وګرځي، جنگ جګړې به انشاءالله ختمې کړي. او که یو نوجوان الګ دی یا نوجوان جینۍ ده دا وایي چې زما د رشتې بندوبست نه کېږي، دې د وجې نه ډېره پریشان یم، دا مشکل دی راته، د استغفر الله په ورځ کې 314 پیری شروع کی انشاءالله د الله تعالی په فضل و کرم سره خپل رشتہ به ورته ملو شي. او که څوک وایي چې ما ته دا مشکل دی زمونږ په کور کې برکت نشته دی، د استغفر الله په ورځ کې 300 پیری شروع کی، که ټول کور والا شروع کوي ډیره به بهتره انشاءالله په کور کې به لکه د باران په شان برکتونه را نازل شي. او که څوک وایي چې مونږ ته دا مشکل دی چې زمونږ په کور کې جنگ جګړې دي، نه اتفاقې دي، پکې اتفاق پکې نشته دی، ټول له یو بل نه نفرتونه کوي، پلار د زوی نه نفرت کوي، زوی د مور پلار نه نفرت کوي، ښځه او خاوند د یو بل نه نفرتونه کوي، دوی وایي چې زموږ په کور کې دا نفرتونه دي، اتفاق پکې نشته دی، د استغفر الله په ورځ کې 314 پیری ویل شروع کی انشاءالله دا ټول نفرتونه جنگ جګړې نه اتفاقې به ختم شي، اتفاق او مینه او محبت په دغه کور کې راشي. او که څوک وایي چې ما ته دا مشکل دی چې زما دعاګانې نه قبلېږي، دغه انسان د په ورځ کې 314 پیری استغفر الله شروع کی انشاءالله هر قسمه دعا به الله تعالی قبول کړي. او که څوک وایي چې ما ته دا مشکل دی چې ما ته شیطانی وسوسې ډېرې راځي، په زړه کې مې ډېر خیالونه راځي، د سوچونو نه زه تنګې راغلی یم، دغه انسان د استغفر الله په ورځ کې 314 پیری ویل شروع کی انشاءالله دا سوچونه د شیطانی وسوسې دا به د الله تعالی په فضل و کرم سره ختم شي. او که څوک وایي چې ما ته دا مشکل دی چې زما د زړه جایز ارمانونه نه پوره کېږي، دغه انسان د استغفر الله په ورځ کې 314 پیری ویل شروع کی انشاءالله د زړه ټول جایز ارمانونه به د الله تعالی په فضل و کرم سره پوره شي. او که څوک وایي چې ما ته دا مشکل دی چې هر انسان مانه نفرت کوي، چا سره چې ملاویږي مرانه نفرت کوي، څوک مرا سره محبت نه ساتي، دغه انسان د استغفر الله په ورځ کې 314 پیری ویل شروع کی انشاءالله د هر مسلمان په زړه کې به د محبت ور واچول شي، هر انسان به د سره محبت پیدا شي. غرض هر قسمه مشکل چې وي تاسو ته، هر قسمه پریشانی چې وي تاسو ته، د دغه پریشانی او مشکل ختمېدو په نیت باندې تاسو استغفر الله په ورځ کې 314 پیری ویل شروع کړئ انشاءالله هر قسمه مشکل چې تاسو ته وي دا به د الله تعالی په فضل و کرم سره ختمېږي. صحیح شو جی؟ خو کوم یو استغفار دی، صرف استغفر الله ویل دی که بل څه ویل دی، نو بهتره خدا ده چې تاسو استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه
داسې وایي او یا داسې وایي استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه، یا تاسو وایي دا په ډیره زیاته بهتري کدي دواړو کې یو وایي. او که تاسې چرې نشئ ویلی نو صرف استغفر الله استغفر الله استغفر الله دا هم بیا کافي ده. کوشش وکئ دا ویډیو د ثواب په نیت باندې مخکې شیر کړئ، مخکې پهلو کوئ چې ټولو مسلمانانو ته ورسیږي، او چې چاته ستاسو په وجه دا ویډیو ورسېده او دا عملونه شروع کړل نو ستاسو به په ثواب کې مو سره حصه وي او تاسو ته به هغوی دعاګانې کوي. ټیک شوه؟ الله رب العزت مو خوشحاله باد ساته. دعاګانې کوئ، دعاګانې به کوو. الله په امان.